اشرف غني داسې څه وکړو چې چا فکر هم نشوی کولی. په سلامونو مو هرکلی کوم. مخکې له دې نه چې ویډیو شروع کړم زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. له دې سترګې نشو پټولی چې د حمید کرزي وخت کې په میلیونونو فساد کېدل. عادي چارواکي به په ورځ کې میلیونران کېدل. کرزي صاحب به ورته نارې وهلې چې پیسې پټې کړي، خو خیر دا خارج ته یې مه وړئ، همدلته سرمایه ګزاري وکړئ. او له دې هم سترګې نشو پټولی چې د کرزي وخت کې یو عادي ولسوال هم محاکمه نه شو، خو دا د ولسمشر غني په دوره کې یو وزیر بندي کیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر عبدالرازق وحید نن د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو او زندان ته واستول شو. د افغانستان لوی څارنوالۍ اعلان کړی چې ښاغلی وحیدي له دې کبله چې د مالیې په وزارت کې د خپلې دندې پر مهال له خپل واک څخه ناوړه ګټه پورته کړې، مجرم پیژندل شوی او په 3 کلن بند محکوم شوی. یعنی دا په دې معنا ده چې نوموړی د 8 کاله پخواني جرم په تور نیول شوی. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي رسنیو ته ویلي عبدالرازق وحیدي 2 میاشتې وړاندې له درنو جرایمو او اداري فساد سره د مبارزې په لومړنیو غیابي محکمه کې مجرم بلل شوی و. ښاغلی وحیدي هغه مهال په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي و چې یاده محکمه غیر عادلانه ده. د لوی څارنوالي د معلوماتو له مخې و نور چارواکي هم چې ډیری یې دولتي چارواکي دي په دې قضیه کې په لاس لرلو مجرم بلل شوي دي او محکمې د نیولو حکم ورکړی دی. کابو 1.5 کال وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د معلوماتو او ټکنالوژي پخوانی وزیر دنده ځنډولې وه. پر ښاغلي وحیدي تر ټولو مهم تور دا و چې د مخابراتو د تنظیم په اداره اترا کې 30 بلمختیا کارکونکو د ګمارنې لپاره میلیونونه افغانۍ وهلي دي. امید ده چې ویډیو مو خوښه شوي. که مو ویډیو خوښه شوي نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.